د خلیلزاد څرګندونو ته د فدایي غبرګون. افغان دولت د سولې او جګړې روښانه تاریخ لري. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. وروسته له هغه چې افغان سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمي خلیلزاد د وروستي جمهوریت چارواکي په بې کفایتۍ، حکومتدارۍ او مذاکرې په هنر او د جګړې په نه کولو تورن کړ، د جمهوریت یو شمېر چارواکو له غبرګونونو سره مخ شوي. په جمهوري حکومت کې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ویلي، د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو میړانه ټولو ته معلومه ده. ښاغلي فدایي خلیلزاد مخاطب کړ او لیکلي، کله چې د سولې پروسه افغاني وه او د ولسمشر غني په اختیار کې وه، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار صاحب نتیجه ټولو ته څرګنده شوه. خو کله چې تاسې د طالب سره د سولې پروسه اختطاف کړه، یوه ترهګره ډله دې په افغانانو حاکمه کړه. ښاغلي فدایي لیکلي، د جمهوریت مشران د افغانستان د طلایي چانس ضایع کوونکي او ورانوونکي نه دي، بلکې تاسې د دې زرین فرصت ورانوونکي یاست چې یو شمېر افغان چارواکو ته مو د موقت حکومت د مشرۍ ژمنه ورکوله. فدایي ویلي چې د بګرام له هوایي اډې څخه د شپې په تیاره کې د امریکا ناڅاپه وتل، د افغان سرتیرو او اتباعو پرېښودل له هغو کسانو سره خیانت و چې په یو ګډ هدف باور درلود. د یادونې ده چې خلیلزاد دغه څرګندونو د ګڼو افغانانو غبرګونونه راپارول دي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.